من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج متطهرا إلى صلاة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أبو داود. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراه أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. رواه البخاري. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زما ګرانو محترمو عزتمنو ورونو، مخکنی جمعه کې موږ د لمانځه په ارتباط خبرې کړې وې. په لمانځه کې خو باید سړی ډېر وغږېږي، خو داسې موضوعګانې ډېرې دي او نو موږ په مختلفو موضوعګانو باندې نو نن به هم د لمانځه په ارتباط خبره درته کېږي، خصوصا د جماعت په باره باندې، چې دا د جماعت لمونځ حکم یې چې د جماعت لمونځ چې د څه فضایل لري، د جماعت په لمونځ کې څه حکمتونه دي. زما ګرانو شریف ورونو، لمونځ خو اصل لمونځ داسې عبادت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې د دې حدیث مخرج نسائی و ابن ماجه و حاکم ده: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. اول وار چې له بنده سره حساب کېږي په ورځ د قیامت باندې هغه لمونځ ده. فإن كان أتمها كتبت له تامه. که چیرې تام کړی و، صحیح لمونځ یې کړی و، د ده لپاره تام نومشته کېږي. وإن لم يكن أتمها قال ملائكتي انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فيكملون بها فريضة ثم زكاة كذلك ثم تؤخذ المال على حسب ذلك. که چیرې دا لمونځ پوره نه و، لمونځ یې ناقص و یا لمونځ قضا کړی و، بیا ملایکه ورته خدای تعالی جل جلاله فرمایي چې تاسې د ده په نفلو کې وګورئ، یا نفل شی شته که نشته، په نفلو باندې بیا دا لمونځونه پوره کېږي. یعنې چا چې لمونځ قضا کړی وي یا لمونځ داسې لمونځ کړی وي چې هغه لمونځ یې د شمار دی وړ نه وي چې شمار یې کړي په لمانځه باندې، نو بیا خدای تعالی جل جلاله د ده نفلونه پکښې ورشماري. دا نفلونه هم ډېر غټ شی. دا بعضې نیکان خلک دا نفلونه ډېر کوي، له خدای دې ارمان نه لري. موږ ته دې هم خدای جل جلاله توفیق راکړي. په یو بل حدیث کریمه کې خدای نبی علیه السلام د لمانځه په باره کې فرمایي: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. اول وار چې له بنده سره حساب خدای تعالی جل جلاله کوي له عمل دسه لمونځ ده. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. که چیرې دا لمونځ صحیح لمونځ و، دا سړی کامیابه دی، دا سړی خلاص دی. وإن فسدت فقد خاب وخسر. او که چیرې داسې و چې دا لمونځ فاسد و، خراب و، نو دا سړی تاواني دی، دا سړی نقصاني دی. خدای تعالی جل جلاله دې داسې خلکو له حاله څخه وساتي. زما ګرانو شریف ورونو، جماعت ته موږ تاسو ځو راځو، او دا علما خو هره ورځ هره جمعه هر ټیم د جماعت په باره کې خبره نه سره راته کولی، او موږ تاسې هم د دې تاب نه لرو چې ورته کښېنو، خو چې یوه خبره کېږي هم خلک ډېر پازار د علماو دا شکایت چا نه وکړي چې زموږ د کلي ملا نصیحت نه راته کوي، خو دا شکایت خلک ډېر کوي، ډېر نصیحت راته کوي. ډېر نصیحت راته کوي، خو ورته کښېنه وروره، خبرې دي، نو د دین خبرې دي، د خدای تعالی جل جلاله آیاتونه، د پیغمبر اسلام احادیث درته بیانوي
څلېرویشت ګنټې زموږ ته په دنیا په کارو باندې ارمان ونه ختی. دا نن دا علما دونه ستړي وي، دا نن درته وایم 2 ځایه زه مېلمه وم او داسې نور ډېر کارونه مې تر شا کړو. د جمعې په ورځ باندې ما ته حتی ډوډۍ مې لا هم نه ده خوړلې. نو دا علما په دونه تکلیف او دونه زحمتونه تاسو دا خبرو له مختلفه کتابو سره راجمع کړي او بیا تاسو ته بیانوي او موږ تاسو ورته کښېنستی لا نه. دا ډېر افسوس. یو عالم فرمایي، یو عالم وایي پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو میرا پیاسا اسے بھی بڑھ کر مجھ کو. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو میرا پیاسا اسے بھی بڑھ کر مجھ کو. وایي پروردګاره ما ته ستا له دین سره داسې مینه راکړې لکه سړو اوبو سره چې د یو تږي سړي مینه وي. له سړو یخو اوبو سره د یو تږي سړي مینه وي، داسې مینه خدای تعالی جل جلاله راکړي. داسې مینه د خدای تعالی جل جلاله موږ ته سره د خدای تعالی جل جلاله دین سره راکړي. په دې دین باندې به موږ تاسې کامیابه کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو خوا ته روان و، د مکې معظمې په غرو کې سفر کاوه. یو ځای پر یو غره باندې اوښتی ودرېدی. چې ودرېدی نو دا شیلې ته داسې ګوري، ټول کاروان ودرېدی، مخلوق د خدای ورسره دی، ټول کاروان ولاړ دی ګوري. هیچ چا دا جرات نه سای کولی حضرت عمر صاحب ته ووایي چې ټول کاروان ولاړ دی او سخته ګرمي ده، چې ته چیشته ولاړ یې په دې غره کې او دا شیلې ته ګوري، داسې دا شیلې ته ګوري. یو صحابي جرات وکړی ستاسو د قسم دغه ټول کاروان ولاړ او سخته ګرمي ده، ته د چیش دپاره ولاړ یې؟ ده ویل زه د دې دپاره ولاړ یم چې دلته به ما اوښان پو د جاهلیت په وخت کې او کشر وم او اوښانو په پولو باندې نه پوهېدم چې وره بله اوښان به وږي وو. ول خطاب صاحب به راته ویل د ده پلار یې شوی ول هغه به راته ویل چې زویه ستاسې لوی چې ستا به څه زندګي څه ژوند به ته د اوښانو په پولو لا نه پوهېږې. ول تاسې ګورئ چې خدای تعالی جل جلاله زه د دې کلام پاک د خدای د کلام په برکت سره دې درجې ته ورسېولم چې اوس په زرونو صحابه له شا راپسې دي او دا د اوس موږ ته یې روان یو غزا ته روان یو. خدای تعالی جل جلاله ما ته د دې کلام پاک د دې قرآن په برکت سره خدای تعالی جل جلاله ما ته داسې منصب نصیب کړي. او زما پلار ول ته د اوښانو په پولو باندې نه پوهېږې، ته چې لوی شې ستا به څه ژوند د دغه دین په کمال به مو خدای تعالی جل جلاله رسوي. تاسې به اوس واورئ چې د دین په خاطر باندې موږ تاسې کمې درجې ته رسیو. لمونځ د جماعت کول 4 مذهبو کې اختلاف ده. امام احمد بن حنبل صاحب په یوه روایت کې وایي چې فرض عین، خو پکې اسلامي لیکي چې امام احمد بن حنبل صاحب رایه دا ده چې دا لمونځ د جماعت دا واجب لعینه ده، پر هر سړي باندې جلا جلا واجب ده. امام شافعي بیا وایي لمونځ د جماعت چې ده هغه فرض کفایي ده. امام صاحب امام مالک صاحب وایي دا سنت موقت ده، نږدې واجب ده. سنت موقت ده، نږدې واجب ده. داسې سنت لکه د سهار سنت هغه سنت موقت دی، نږدې واجب ته دي. نو داسې سنت موقت ده ټینګ سنت ته جماعت لمونځ کول او نږدې واجب ته ده. او خدای تعالی جل جلاله په کلام پاک کې ویلي چې ورکعوا مع الراکعین. د دې 3 تفسیره راغلي دي. تفسیر کبیر د دې 3 تفسیره کړي دي. په 3م ټوک کې یو تفسیر یې دا ده چې د یهودو په لمانځه کې رکوع نه وه، نو خدای تعالی جل جلاله وایي ورکعوا مع الراکعین. تاسې رکوع کوئ، سړی رکوع کوونکي زموږ په لمانځه کې رکوع شته. بل تفسیر د دې دا ده چې ورکعوا مع الراکعین، تاسې عاجزي کوئ سره له عاجزي کوونکي، یعنې تکبر مه کوئ، کبر مه کوئ. کبر ډېر غټ جنایت ته د خدای په وړاندې، الله مو دې له تکبره وساتي. حضرت حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي زه هغه سړي تاریان یم چې 2 وارې دی د بول پر لار راوتلی وي، یار یې د پلار له ملا څخه بیا د مور لګېږي او دی بیا کبر کوي، استغفر الله، او بیا د ده چینجي خواره کوي، بیا چینجي خوري اخر
او دی بیا کبر کوي. نو ورکعو مع الراکعین یو تفسیر یې دا دی چې تاسې عجزي کوئ سره له عجزي کوونکي یعنې کبر مه کوئ. دریم تفسیر علما کرام دا کړی چې ورکعو مع الراکعین یعنې جماعت کوئ، د جماعت لمونځ کوئ، جماعت ته ځئ. زما ګرانو او شریفو وروڼو، علما کرامو د جماعت فایدې لیکلي چې جماعت په لمانځه کې څونه فایدې دي. یوه د جماعت په له فایدو سره دا د 10 فایدې لیکلي دي. یوه فایده دا ده چې یو لمونځ په 20 لمونځو ده د جماعت. په بل حدیث کې راځي یو لمونځ په 25 لمونځو ده. یو لمونځ سړی وکړي که 25 لمونځ وکړي ښه ته یې چورته ووایي. په یو حدیث کې راځي چې په کور کې یو لمونځ په یوه لمانځه ده، متوجه اوسېږي. په جومات کې یو لمونځ په 25 ده. د جامع مسجد کې یو لمونځ په 500 ده، او د نبي علیه السلام په مسجد کې یو لمونځ په 50,000 ده. په یو حدیث کې وایي په 1000 ده، او په بیت المقدس کې یو لمونځ په 1000 ده. په مسجد حرم کې یو لمونځ په 100,000 ده. مرقات لیکي چې کور کې یو لمونځ په یوه لمانځه ده، په مسجد کې د کلي په ماجد کې یو لمونځ په 20 لمانځو ده، او د دغه کې په دغه جامع مسجد کې یو لمونځ په 500 ده. هغه 500 لمونځونه چې هغه د کلي د ماجد 500 لمونځونه دي، یعنې دا 500 لمونځونه په دا 20 کې ول کېږي، ضربېږي. پوه خلک په دې باندې پوهېږي. تاسو ټول پوه خلک یاست، سر به مو خلاصوئ. 25 په 20 کې ووایه 13,500 کېږي. که په 25 کې ووایه 500 چې په 20 کې ووایه 13,500 کېږي، او که 20 بیا په 500 په 25 کې ووایه 12,500 کېږي. نو د جامع مسجد یو لمونځ مرقات لیکي ملا لیکاري چې یو لمونځ یې په 12,500 لمونځو ثواب لري، یا په 13,500 لمونځو ثواب لري. تاسې چورته ووایه. او د مسجد حرم یو لمونځ په جمع باندې کول یو لمونځ یې په 13,500 لکه ثواب لري، یا 12,500 لکه ثواب لري. ضرب یې ورته یښی ده. هغه د مسجد حرم لمونځ هم یو لمونځ یې په 1,00,000 تسې یوازې یې وکړئ، که په جومات باندې وکړئ هغه د جامع مسجد په لمانځه کې وهل کېږي، په دا 12,500 یا 13,500 لمونځو کې ضربېږي. دا 1,00,000 په 12,500 یا 13,500 کې ووه څو کروړه ځینې جوړېږي. دا ظاهري طور 14,500 لکه لمونځونه کېږي. خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې حجونه او عمرې نصیب کړي چې موږ ته په مسجد حرم کې منځونه وکړو. ما ګرانو او شریفو وروڼو، دا دونه ثوابونه لري. نو یو لمونځ په 20 لمونځونه یوه فایده یې دا ده، یا د جامع مسجد یو لمونځ په 12,500 یا په 13,500 چې دا ملا لیکاري حساب ورته ونیسي. کنې په حدیث کې خو یو په 20 لمونځو یو 25 لمونځو. دومه فایده یې دا ده چې څوک جمع ته ولاړ شي دا ثواب د حج لري. نبي کریم علیه السلام په یو حدیث کې فرمایي من خرج متطهرا الى صلاة فاجره كاجر الحاج المحرم، رواه ابو داود. څوک چې شاو داس وکړي ولمانځه ته روان سي د ده ثواب دی د لکه ثواب د حجي چې هغه احرام تړلی دونه ثواب لري. څونه غټ ثواب لري د جومات. موږ تاسې له دغه ثواب څخه څونه بې نصیبه یو. درېیم، که چا د جنت لمونځ کاوه د هغه به مېلمستیا د جنت سهار و ماښام نصیب شي. متوجه اوسئ. په حدیث شریف کې راځي من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزوله من الجنه كلما غدا او راح، رواه البخاري، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. هر څوک سهار مسجد ته ولاړی یا ماښام مسجد ته ولاړی، خدای تعالی جل جلاله به د ده دپاره مېلمستیا تیار کړي له جنته. هر وخت چې ماښام کېږي او سهار کېږي، سهار ماښام چې ته مسجد ته روان یې، مسجد ته ځې، دا به ستا به مېلمستیا نصیب وي، مېلمستیا. او خدای تعالی جل جلاله په جنت کې هغه سهار ماجد تللی یې، ماښام تللی، خدای تعالی جل جلاله به تا ته مېلمستیا تیاره کړې وي په جنت کې. خدای تعالی دې زموږ ستاسې نصیب وکړي. داسې معمولي ثواب نه ده. نبي کریم علیه السلام مخ راواړو، د سهار ماښام لمونځ ماخستن لمونځ بیا دونه ثواب لري چې پیغمبر علیه السلام مخ راواړو، این الفلان، پلانکی چیرې ده؟ په جمع کې نشته. این فلان، پلانکی چیرې ده؟ این فلان، مردا چیرې ویلی؟ کلیوالو بیریږي.
سیمه ملایي باسي. اوس هغو بل نسته په عین پلان نسته. نبي علیه الصلاة وسلام ویل دغه دوه لمونځونه د ماخستن د سهار لمونځ ثقیل د لمونځو دي پر منافقینو باندې، دروند د لمونځو دي پر منافقینو باندې. ماخستن سړي ته خوب ورځي، جومات ته نه سړی تلای، سهار بیا سړی بیده وي، جومات ته نه سړی راتلای. وینو یې خلک چې د سهار په جومات کې په ټول عمر باندې نه دي حاضر سوي. استغفر الله استغفر الله. الله مونږ داسې خلکو له حاله وساتي. د دوی د خدای تعالی جل جلاله تر نور تقصیرات وروسته چې خدای تعالی دې توبه نصیب کړي. مسلمان دا که مړ نه ګازه کفن به ورکوې، خلک به اعلانونه به کېږي، په هر سپیکر کې به اعلانونه کېږي پلانکی مړ د پلانکی مړ د جمع نه کوي. ما ګرانو او شریف ورونو په کتابو کې وایي که یو قوم جمع نه کوله، وایي د امام د اسلام به دغه جنګ اعلان ورسره کوي، جهاد به ورسره کوي، د هغو سره به قتال کوي، جهاد به کوي، جنګ به ورسره کوي، جهاد به ورسره کوي، ولې جمع نه کوي؟ تیراسې موږ ته دا جمع سره کم بولو. څلرم له فایدو سره له فضایلو د جومات لمانځه څخه دا ده چې سهار و ماخستن سړی جمع وکړي. د حضرت عثمان صاحب حدیث ته که یوازې ماخستن سړي جمع وکوله، نیمه شپه یې په عبادت کې خدای تعالی جل جلاله شماري. لکه مثلا شپه 4 ساعته ده، 2 ساعته د خدای تعالی جل جلاله په عبادت کې شمېري. که دې د ماخستن لمونځ هم په جماعت وکئ، دا 2 ساعته دي خدای تعالی جل جلاله په سهار لمونځ هم په جمع وکئ، خدای تعالی دا 2 ساعته هم په جمع باندې شمېري. یعنې که چیرې سهار و ماخستن لمونځ څوک په جماعت باندې وکئ، نو ټوله شپه لکه په عبادت کې یې تېره کړه. پنځم له فایدو څخه دا ده نبی کریم علیه الصلاة وسلام متوجه اوسېږئ. د سلیمان یو صحابي و، ابوبکر ابن سلیمان کیسه کوي، وایي زما پلار سلیمان نومېدی. نبي علیه الصلاة وسلام تېرېدی، پوښتنه یې وکړله زما له موره شفا نومېده، د سلیمان مور، زما له انا د سلیمان مور کېده. پوښتنه یې وکوله، ول سلیمان ماجد ته نه ده راغلی، ولې نه ده راغلی؟ سهار لمانځه ته نه و راغلی، ولې؟ هغې ورته وویل چې تمامه شپه یې سوله تهجد کاوه، نو جمع ته نه ده راغلی. حضرت عمر صاحب پوښتنه ځینې وکوله، حضرت عمر صاحب پوښتنه ځینې وکوله د سلیمان له موره څخه له شپا څخه. حضرت عمر صاحب پوښتنه ځینې وکوله چې دغه چیرې اوسي، سلیمان چیرې و؟ ماجد سهار لمانځه ته نه راغلی. دې ورته وویل چې هغه خو تمامه شپه عبادت کاوه، نو لمانځه ته نه ده راغلی، سهار بیده سوی و. نو حضرت عمر صاحب ورته وویل زما په نیز باندې تر دغه دا بهتره وه چې د سهار لمونځ یې په جمع کول. نو مولانا عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه په لمعات کې لیکلي دي چې تر ټوله شپه صلات تهجد کول یو د سهار لمونځ په جمع کول بهتري لري، دونه غټ ثواب لري. یو د سهار لمونځ زموږ خلک یې پر ګچو باندې قضا کړي، پر ورقو باندې یې قضا کړي، پر لهو لعب باندې یې قضا کړي. الله جل جلاله دې دا معاشرې ته هدایت وکړي. جوان گوشه نشین مرد را خداست که پیر به خود از جای نتوان برخاست. ځوان چې په ګوشه کې ناستې سهار وختي ځوان جمع ته راسي، دا ډېر خوند کوي. سپین ږیری په خپله د سهار خواته وایي خوب نه ورځي. ځوان چې عبادت کوي، د ځوانۍ عبادت سره زر دی زما ورونو. په ورځ د قیامت به هغه اته خلک چې هغه اته نفرو ته خدای تعالی جل جلاله تر عرش تر سایه لاندې به ناست وي، هېڅ به په ورځ د قیامت باندې پوهېږي نه. یوما کان مقداره 50,000 سنه، دا هغه ورځ چې 50,000 کاله ده، دی په دا 50,000 کاله باندې هم نه پوهېږي. یو به هغه ځوان په دا اتو قسمو کې ناست دی د عرش تر سایه لاندې چې هغه په ځواني کې خپل وخت ژره یې په عبادت کې سپینه سوي او په ځواني کې عبادت کړی، د خدای تعالی جل جلاله عبادت یې کړی. سپین ږیری چې هم لا سپین ږیری او عبادت نه کوي، دا خو نو بیخي افسوس. او بل له فایدو څخه زما ورونو دا د شپږم د جمعې په وجه باندې یو قدم سړی جمع ته ځي، یوه ګناه خدای تعالی جل جلاله معافوي، او پر بل قدم باندې خدای تعالی جل جلاله یوه درجه په جنت کې لوړوي. پر یوه قدم باندې چې اخې خدای تعالی جل جلاله یوه ګناه درته معافوي، پر بل قدم باندې خدای تعالی جل جلاله یوه درجه په جنت کې درته پورته کوي. لکه په یو حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطويته والأخرى ترفع
درجة رواه مسلم. وای څوک چې ماجد ته روان شي پر یوه قدم باندې خدای تعالی جل جلاله یوه دغه بدیله بینه وړي او پر بل قدم باندې خدای تعالی جل جلاله په جنت کې درجه لوړوي. خدای تعالی جل جلاله دې زموږ د جومات لمونځ نصیب وګرځوي. اووم له فایدو څخه دا ده پر هر قدم باندې یوه نیکي خدای تعالی جل جلاله په دفتر د نیکیو کې خدای تعالی جل جلاله نومیشته کوي. لکه بنو سلمه په باره کې راځي یو قوم و چې د هغو کورونه له دغه څه لرې وو، له مسجد څه لرې وو، له مسجد نبوي څه د نبي علیه السلام له مسجد ته. نو هغو دا کس وکړه چې دا مسجد ته نږدې مځکې واخلي او مسجد ته نږدې سرایونه جوړ کړي. نبي کریم علیه الصلاة وسلام څه ورته وایي؟ وایي دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ول تا چې په خپلو دیارو کې اوسېږئ له هغه ځایه لمانځه ته راځئ، ستاسې قدمونه خدای تعالی جل جلاله نومیشته کوي. هر قدم خدای تعالی جل جلاله نومیشته کوي. د هر قدم په یوازې کې خدای تعالی جل جلاله یوه نیکي په دفتر د نیکیو کې خدای تعالی جل جلاله ستا دپاره نومیشته کوي. څومره غټ ثواب. بیا هغه تر هغه اقدام تیر شو، هغه مځکې نه واخیستې او له هغه لرې ځایه د خبرات له بعضې خلک له خدای دې ارمان نه لري، له لرې لرې ځایه مساجدو ته رهي وي، مسجدانو ته رهي وي، ډېر په مینه ډېر په محبت باندې خدای تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسې هم داسې مینه د مساجدو نصیب کړي. دا د خدای د کورو دي خدای داسې نصیب زموږ ستاسې داسې مینه دي خدای تعالی جل جلاله زموږ په زړونو کې راواچي. او بل اتم له فایدو د جومات څخه دا ده د خدای خوشحالي د په مسند احمد کې راځي چې څوک جمع ته ورسي خدای ځینې خوشحاله کېږي. د خدای خوشحالي څوک نه غواړي. هر څوک د خدای تعالی جل جلاله خوشحالي غواړي، خدای تعالی جل جلاله له ده څخه راضي شي. نم له فایدو څخه د جومات دا ده چې ورونو که څوک جومات ته تللی په تیاره کې په ورځ د قیامت به د ده دپاره نور وي، روښنایي به وي په ورځ د قیامت باندې. دا به خاص روښنایي وي چې دا به د دې دپاره وي چې دا ته جومات ته تللی دا روښنایي ستا په هغه یوازې خدای تعالی جل جلاله درکوي. او لسم له فضایلو له فایدو څخه دا ده د جومات لمانځه چې څوک څلوېښت شپې څلوېښت ورځې څوک راولاړ شي تکبیر ولا وکړي، تکبیر ولا ځینې تیر نه شي، خدای تعالی جل جلاله یې دوې نیکمرغۍ په نصیب کوي. یو له هغه څخه دا ده چې خدای تعالی له وره د دوزخه خلاصوي، او بل له هغه څخه دا ده چې خدای تعالی له نفاق و له منافقته خدای تعالی جل جلاله خلاصوي. منافقینو په ډل کې په ورځ د قیامت خدای تعالی نه راپاڅوي. الله هم دې له منافقینو له ډلو څخه وساتي. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. خدای تعالی وایي منافقین په اکثره درجه د دوزخ کې دي. منافق هغه ده چې هغه په زړه کې په عمل کې لکه کافر غوندې وي، یعنې دغسې عقیده یې وي لکه د کافر، مګر په خوله مسلمان سره درسته کلمې وایي، مګر په معنا کې کفر خوښ وي، کافران یې خوښ وي، د کافرانو قانون یې خوښ وي، کافر وي یعنې په معنا کې مرتد وي، دې ته منافق وایي. ځکه منافق څخه خلک ځان نسی ساتلی. او بل یولسم له فایدو څخه یې دا ده چې څوک د جمع په اراده باندې له کوره څخه روان سي او جمع ځینې سوي متوجه اوسېږي، د جمع ثواب خدای تعالی جل جلاله ورکوي. د جمع ثواب مکمل. دولسم له فایدو څخه دا ده چې په کور کې څوک اودس وکړي بیا له دغه ځایه روان سئ مسجد ته، مسجد ته ورغلی په مسجد کې انتظار ملا لمونځ اړولی وي یا ملا یې څه وځنډېده یا دا ټول وخت خدای تعالی جل جلاله تر څو چې لمونځ کاملیږي خدای تعالی جل جلاله دا ټول وخت په لمانځه کې خدای تعالی جل جلاله شماري. لکه اوس تاسې ناست یاست په انتظار د لمانځه باندې، خدای تعالی ارمان مه لرئ، مطیع او فرمانبردار انسانان یاست، خدای تعالی جل جلاله دې موږ په جنت کې هم داسې سره یو ځای کړي. نو دا ټول وخت ته انتظار د لمانځه کوي خدای تعالی جل جلاله یې په لمانځه کې د شماري. زما ګرانو او شریف ورو د تکبیر ولا مراعت او لحاظ علماو داسې کاوه. په یو وخت کې یو بزرګ و چې قطب الدین بختیاري کاکي نومېدی. دا بختیاري کاکي دا وفات شو. دا چې وفات شو په هغه کې شمس الدین په هغه وخت کې شمس الدین التمش چې هغه خلیفه د اسلام و هغه باچا و. نو دا بختیاري کاکي چې مړ شی نو بیا وصیت یې وکړي، چا چې وصیت وکړي چې ما ته به دا څلور خویونه چې پکې وي هغه سړی به ما ته لمونځ راکوي، بل څوک لمونځ نه راکوي. مخلوق ته خدای راغی، غټ بزرګ مړ مخلوق ته خدای راغی، صفونه تیار سو او خلک پر لمانځه ته صفونه تیار سو برابر سو.
یو سړی راولاړ سئ هغه په ولاړې باندې وویل چې دغه بختیاري کاکي ما ته وصیت کړی و چې ما ته به 4 خویونه چې نه وي پکښې هغه ما ته لمونځ نه راکوي. یو له خویو څخه دا ده چې هغه صلات تهجد ټول امر کړی او بل له خویو څخه دا ده چې له هغه تکبیر ولا نه وي قضا سوی. دریم له خویو څخه دا ده چې هغه نامحرمو ښځو ته نه وي کتلی. او څلورم له خویو څخه دا ده چې هغه دونه عابد انسان وي چې د مازګر دا 4 رکعاته سنت زواید هم نه وي پرېښي هغه یې هم کړي. دا 4 سره خویونه چې پکښې وي هغه به ماته لمونځ راکوي. هېڅ چا غږ نه کاوه. ټول مجلس دم شي. دا خویونو په چا کې شته؟ د وخت باچا ولاړ شي شمس الدین التمش، د وخت باچا خلیفه د اسلام ولاړ شي. هغه ولاړ شي او ویې ژړل او د ده مخ یې لڅ کړ. ورته ویې ویل چې زما سر خو تا لڅ کړ. او مخ خلکو چې مخ راواړوه چې خلکو زما یې د خدای په ذات سره قسم وي دا 4 سره خویونه په ما کې ستا. باچا وویل چې نه مې عمري صلات تهجد قضا کړی ده. دا صلات تهجد ډېر زور غواړي، ډېر زور غواړي. سیاکي هغه د له خدای اربان ده. او دوم له هغه څخه نه عمري تکبیر ولا راسه قضا سوی ده، نه مې عمري نامحرمې ښځې ته کتلي. دا داسې پراخ بنسټه باچا نه و لکه دا د اوس زبانې چې له ښځو یې سړی نه سړی راګرځولی. دا د دې زمانې حکمرانان، د دې زمانې پایش انسانان. نو دریم له هغه څخه په ټول امر پردۍ ښځې ته نه دي کتلي. او څلورم له هغه څه ما په ټول امر دا 4 رکعاته سنت زواید د مازدیګر تر لمانځه چې مخکې دا ما نه دي پرېښي. نو ویې ژړل. خلکو ته قسم واخیست چې دا 4 سره خویونه خلکو په ما کې شته. د وخت باچا و، تکبیري ولا عمري نه د ځینې تېر سوی. ته یې راسئ زموږ حال زموږ څه حال. حاتم اعصم رحمت الله علیه یو بزرګ و، هغه 80 کاله تکبیر ولا کړی و. نو باچا لمونځ ورکړی. د وخت باچا و له هغه تکبیر ولا نه و تېر سوی. اوس زموږ هغه زوی لویه مکې چې عسکر سم تکبیر ولا جمع نه کوي چې منصب پیدا کړي هغه خو بیخي لمونځ دلته په تاخچه کې العیاذ بالله کښېږدي. ولې لمانځه ته راځه، لمونځ کوه، لمونځ په جماعت باندې کوه. که یو دغه پیدا کړي دنیا پیدا کړي العیاذ بالله اثرات یې واخلي هغه هم جماعت پرېږدي. ایو عالم فرمائی میں اسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرے ای دوستو ناراض ہوتا ہے. وای زه هغه نعمتونه د لعنت قابل بولم چې خپل خدای له ما څخه ناراضه کېږي. په هغه کې موټر دې واخته چې چکر یې پکې لګوې، د مازدیګر لمونځ پکې قضا کوې، د ماښام لمونځ پکې قضا کوې. په ډډه تر در لاندې ده چې راځه هغه غاړې ته ولاړ شه، هغه غاړې ته ولاړ شه، چکر یې لګوې. دا ځواني شوه، دا عبادت. پخوانو علماو دا عادت و زما ورونو متوجه اوسېږئ چې له چا به تکبیر ولا تېر شئ 3 شپې به د هغه تعزیه ته ورتلئ، تسله به کول. ملګري به تعزیه ته ورتلو، تکبیر ولا ځینې تېر شوی ده، د دوی یو تسله به کول لکه موږ چې د چا زوی مړ یا یو ورور مړ وي موږ فاتحه کوو. که به له چا جماعت قضا شي هغه ته به 7 شپې خلک ورتلو او د هغه تعزیه او د هغه تسله به کوله چې تاسو جماعت قضا شئ ته ډېره خوا مه بدوه، داسې ده داسې ده. خدای تعالی جل جلاله به درته چیر چې و پلانکې ده و داسې و داسې. امام عمش تابعي و، 80 کاله وایي ده تکبیر ولا له ده څخه نه ده قضا شوی. 80 کاله دسته تکبیر ولا نه قضا شوی. او حاتم اعصم رحمت الله علیه یو عالم یو بزرګ و، وایي یو وخت دغه ځینې قضا شي جمع ځینې قضا شوه. نو یو سړی ورغلی ابو اسحاق بخاري نومېدی، هغه ورغلی، هغه یې فاتحه وکوله، یعنې تعزیه وکړه، تسله یې وکوله چې ته خفه کېږه چې تاسو دغه قضا شئ، خدای تعالی مهربانه ده، تر عبید سړی ده چې د ده تسله یې کوله. وایي ده وویل ول که مې زوی مړ وای ما ته خو به 10,000 نفره راغلي وای، لیکن نن چې جمع راسه قضا شوې ده هېڅوک نه راغی و فاتحې و تعزیه و تسلیې ته څوک نه راغی. لأن مصیبة الدین احون عند الناس من مصیبة الدنیا. ځکه مصیبت د دین چې ده دا اسانه ده په نزد د خلکو تر مصیبت د دنیا. زما ګرانو او شریفو ورونو، د جماعت حکمتونه کتابونو ذکر کړي دي چې جماعت کې څونه حکمتونه شته. اول حکمت د جماعت دا ده چې وایي دا خلک سره ډېر وي، صالح خلک پکښې وي یا اجتماع وي، په هغه کې دعا خدای تعالی جل جلاله قبلوي.
د ډېرو خلکو دعا خدای تعالی جل جلاله قبلوي. زموږ هغه ورور له دعا سره دی اساسیت لري چې بعضې خلک خدای تعالی جل جلاله مې داسې خلکو لاره دعا کوئ، یوازې دعا هم کوئ، په جومات دعا هم کوئ، شپې هم دعا کوئ، د ورځې هم دعا کوئ، یو وخت دعا مه پرېږدئ. او دوم له هغه څخه وایي دا د حکمت یې چې د بېنمازانو حال ور معلوم شي. نن تر نن څوک نه دي راغلي د بېنمازانو حال معلوم شي چې څوک بېنمازه دي، نو به هغو ته موقع د تبلیغ برابره شي، هغو ته به ورشي نصیحت به ورته وکړي چې لمانځه ته راځه وروره، لمونځ ته ولې نه راځې، لمونځ ولې نه کوې د خدای په لیاز باندې. درېیم له حکمتو څخه یې دا ده چې که په لمانځه کې غلطي وي هغه به اصلاح کړي. اوس مثلا یو سړی لاس دی پورته کوي، دا سنته طریقه نه ده، دا سنته طریقه ده. بل سړي ته وګوري، ملا ته وګوري، یو عالم ته وګوري، یو حاجي ته وګوري، هغه لاس داسې نیسي په نیت کې، او ولا دا نیت خو دې وزده کړه، دا لاس خو دې وزده کړو. د بل چا لمانځه ته وګوري، یو سړی د لاس پر سینه باندې نیسي، بل سړي ته وګوري لاس تر نامه لاندې نیسي، ولا لاس تر نامه لاندې نیسم، دا خو د ایمان سره مذهب دا چې لاس باید تر نامه لاندې ونیسي. څلورم حکمت په د جومات په لمانځه کې دا ده چې اعلا د کلمت الله ده، اعلا د دین د خدای ده، چې په دې ډلو ډلو باندې خلک باندې را روان دي او په جومات کې کښېني، په ده باندې اعلا د دین د خدای تعالی جل جلاله راځي. خدای تعالی یې د خدای تعالی جل جلاله دین سربلند لري، په ده کې د خدای تعالی د دین تقویه ده، د خدای پر دشمنانو باندې یو ګزار ده، پر کافرانو باندې یو ګزار ده. کافر او شیطان په هېڅ شي دا شکست نه پیدا کوي لکه ته چې جومات ته ولاړ شې او په ډله ډله باندې خلک منځونه کوي. یو خبره تر دې باندې را په یاد شوه، شورویانو چې ماتې وکوله نو هغه غټ جنډال یې لیکلي وو، په یو کتاب کې لیکلي وو، ول دا افغانستان باندې کافران نه شي کامیابه کېدای. ول ولې؟ نو چا سوال ول ولې؟ ول دا اوس کلي وو، حاضره او د کلي راچولي سو 20,000 کلي وو یا 20,00,000 کلي وو، په هر کلي کې یو د معبد و عبادت ځای وو، او په ده کې یو خاص کرت یو امام ناست و. دا ټول خلک د دغه امام داسې اتباع کوله، نه د باچا اتباع دغه یې کوله، نه د یو قومندان اتباع کوله، نه د یو امیر اتباع کوله، نه د پلار دغه اتباع کوله، نه د مور دغه اتباع کوله، نه د ورور اتباع کوله. دغه په میراب کې ناستو دا خلک بیا د ټول افغانستان چې و دا ټول بیا د یوې عقیدې خلک وو، د دغو بیا ټول ارتباط سره وو. نو موږ د افغانستان په باره کې نه سو کامیابه کېدای، دا یو جنډال لیکلي وو. نو دغه نتیجه د اسلام اعلا د کلمت الله ده په جومات کې. سره پنځمه فایده په جومات کې زما ورونو دا ده چې د یو بل په احوال باندې خلک خبر شي. پلانکی نه زه راغلی جمعې ته ولې نه زه راغلی، د پلانکي خو زوی مریض و، کراچۍ ته وړی و یا کوټې ته وړی یا کابل ته وړی و. ګورئ دونه غټې فایدې پکښې دي. شپږم د جومات فایده دا ده چې انساني مساوات ده، انساني مساوات. که اشرف غني اوس راغلی وای جومات ته او د اشرف غني دلې وای هغه به اوس د یو فقیر سړي له څنګه ولاړ وای. د انساني مساوات ته اشاره ده، فقیر و باچا به یو ځای سره ولاړ دي. خدای تعالی جل جلاله انسانانو ته داسې په مساوات ورکړی ده. خدای تعالی جل جلاله دین اسلام چې کوم مساوات ورکړی ده هغه یوه دین هم نه ده ورکړی. او اووم له فایدو څخه دا ده دا د جومات نظم و اتفاق، دا یو مظاهره ده قوت ته په مقابل د دشمنانو د خدای تعالی جل جلاله کې، چې موږ داسې په صفونو صفونو باندې ولاړ یو. نو که چیرې زموږ په مقابل کې یو کافر اقدام وکړي، دا چې په صفونو صفونو به د خدای په لار کې ځانونه په شهادت باندې رسو، دا چې په صفونو صفونو به د خدای په لار کې ځانونه وزن او ځانونه به په شهادت باندې رسو. او نم له فایدو څخه زما ورونو دا ده، اتم له فایدو څخه دا ده چې د خلکو په مابین کې وحشت ختمول دي، خفګان ختمول دي. دوه مسلمانان دي سره خفه دي، بل راسي په څنګ باندې ورسره ودرېږي، د ټول عمر دپاره دښمني له بینه څخه ولاړه شي. بعضې خلکو په څنګ نه سره درېږي، دا شیطاني ولوله او شیطاني وسوسه ده. الله دې موږ ته دا شیان په زړه کې نه راځي. په کلي کې د هغه خلکو له څنګه درېږي، زما غرونو موږ ته چې خدای تعالی جل جلاله ثواب راکړي، چې هلته سره ډېر مخالف د هغه له څنګه ودرېږه، که بیا تا ته ضرر در ورساو بیا زما قبر په ډبرو باندې وویله. خدای تعالی دغه حکمت پکښې ایښی د وحشت په ختمېږي په جومات په لمانځه باندې. او نم له فایدو څخه د جومات تر لمانځو دا ده، انشاءالله بالا تقریر ختمومه، چې
د فرشتو په مجلس کې شرکت کول دي. ته فرشتې وینئ اوس چې اوس قسم وکړم دلته خو دا زموږ ته په مابین کې فرشتې ناست دي. ځکه خو حدیث وایي، حدیث خو دروغ نه وایي. فرشتې راځي هغه ستاسو په صفو کې شرکت کوي. نو که څوک غواړي چې د فرشتو په مجلس کې شرکت وکړي، د فرشتو مجلس ته ورسي، هغه د جماعت ته راځي. زما ورونو خدای تعالی جل جلاله د جماعت زموږ ستاسې نصیب وګرځوي. او نم لسم له فایدو څخه دا ده چې واعظ او تبلیغ ته غوږ نیول دي. که څوک جماعت ته راځي یا به سهار له عالمه څخه خبره واوري، یا به ماښام واوري، یا به ماخستن واوري، یا به مازدیګر واوري، یوه خبره ته شپېته کاله عبادت ثواب لري. فقه اسلامي کې لیکلي دي، فقه اسلامي وادلته هغه کې لیکلي دي چې ما دا فقه اسلامي ولې جوړه کړه. وایي په دې مې جوړه کړه، یو حدیث یې بیان کړی ده چې یوه مسله زده کول ته شپېته کاله عبادت ثواب لري. زما ورور ته چې جومات ته راسې د ملا خبرې ته به غوږ ونیسې. ملا دا ته دوکان ته نه پسې درځي. یو خلک بعضې خلک ما د ساده خلک ما په بازار کې تر دغه ځای ته کې مولوي صاحب پوښتنه مې وه. زه ورته وایم ته ما میراب ته راسه، ته مسجد ته راسه، ته کور ته راسه، مقصودي دا کار وبوله. ډاکټر ته وځې فیس ورکوې، قاضي صاحب ته ورځې 15 ساعته ولاړې، 1 لک روپۍ لا په جیب هم ورچخ کې وعده کواله را جوړه کړه، هغه که روا او که ناروا وه دا کار را خلاص کړه. او د ملا ته میراب ته نه راځې نه کښېنې، موت نصیحت درته کېږي هغه ته غوږ نه نسې. ته راسه میراب ته وروره. نو لسمه فایده د جومات د لمانځه دا ده چې په جومات په لمانځه کې تقریر، واعظ او نصیحت ته به غوږ ونیسې. یوه به دی خبره واورې چې هغه به د ټول امر تا نه یاروېدلې. ملا به درته ووایي چې د جمعې لمونځ فرض عین ده، د ټول امر په دغه حکم به خبر سي چې د جمعې لمونځ فرض عین ده. نو زما ګرانو شریفو ورونو خدای تعالی دې په دې خبرو موږ ته عمل راکړي. وما علینا الا البلاغ.